په هر څه پوهې هر څه نه خبرې او بیا هم رانه تپوس کوې چې څه خبره ده. ګوره بچې د پټو زړونو خو یو خدای خبرې کیدای شي چې داسې خبرې چې ستا په زړه تېرېږي او زه ته نه یم خبره. ممي موږ د نظره شو د شمشیر خان راتلو مو خوشحالي نصیب نه شوې. او که نه لورې د شمشیر خان په ولایت کې واده کول د هغه مجبوري وه د هغه دلته واده کول زموږ مجبوري ده او دا خبره ډېره ضروري ده. ګنې د زور خان بچي به د دې کور د جایداد د ټولو واکداران شي. یاره ممي خو رښتیا خبره ده چې مېرنۍ مورې ګوره شمشیر خان واده هم کړی دی 2 بچي هم دي زړور خان خو لا کویدن هم نه کړی هېڅ هم نشته او تا سره بیا دا غم دی چې د هغه بچي به د هر څه واکداران شي. پوره دا زه کویم چې نه هغه مې دلته راځي او نه بیا بچي راشي. که راځي او که نه دې هر څه کې د هغې برخه شته دی ښه. هغه بچې دا خبره دې صحیح وکړه. ما زور خان ته تر اوسه د مور په سترګې نه دي کتلي څنګه چې یو مور خپل بچي ته ګوري. زما د ورکوټوالي ملګري زما نه خفه شوه. چې خفه کېږي نو خفه کېږي به د ډکو خمبو خلک هم دغسې تپوسونه کوي او په کلي کې به درته زه داسې ډېر کورونه وښیم چې دود ودونه پکې شوي دي. نه نه ممي ګوره ما له پکار وکړه نه زه صرف ځان ته دومره ګناه کوم چې ګلغوټۍ ما په اعتماد کې وانغېسته. څه په پیسو دې واغسته ته جوړ د پلار نه خبر نه یې. نه ممي ما له پکارو چې اول ما هغې سره د شمشیر د واده خبره کړې وه او بیا مې ورسره کویدن خبره کړې وه نو خفه نه وه. په دې خبره خو چې اډو ځان خفه نه کړي د هغې مور چې موږ ته څنګه سخت جواب راکړی دی که نه که هغې ته خوښې او تا سره یې مینې نو په دې خبره ډېره خفه یي. یاره ممي خو چې ګلغوټۍ به زما نه څنګه خوشحاله شي ها. یو خبره کیدی شي څه هغه دا چې زه د پلار ته وایم چې روپۍ ګل د ناظرۍ نه مات کړي دې سره به د ریخمۍ او د ګلغوټۍ د دواړو د سر نه شکوزه شي. وای ممي دا څه کې دا ښه یم هغې به ایله پوه شي چې دا ټول د ګلغوټۍ په خبره خفه شوي دي. ممي لکه خبر راته نورم ګرانې ها. دغه برکتي خبره وایي دا مې څه وایي. نه نو تا اوس تا ښه کړي برکتیا. ښه مې کړي دي داجي ښه مې کړي دي ښه مې کړي دي او بس برکتیا بس له دې چې را سره نه خبرې وکړې او نه راله چې او ډوډۍ پخه کړي. ولې داجي دا تا ماله داسې جواب راکړو. داجي جواب مې درله درکړو نو څه جواب خو مې درنه ونه غوښتو که نه وایي دا مې څه وایي. نو ته اوس دومره لوی سړی شو چې ماله جوابونه راکړې. ښه داجي که زما په جواب باندې خفه شوې که نه نو ما معاف که ښه. دا زما خپې نه دي سرکوزیه بازونه زما خپې دا دي پام کوه چې لاس را نه وړې. ماجد راته ویلي چې ته د ګلغوټۍ په خبره د نوکرۍ نه رایستې. داجي بس دغه یو خبره مې کړې ده او هغه هم رښتیا ده که دروغ نو چې څه د غل سزا هغه زما پاتې شو د ګلغوټۍ خبره نو اکه ماله راکوي او که نه راکوي خو زما پې بده ورځ پېرزو نه شي. زه خو دا نه وایم زه خو دا وایم چې ښه دې کړي دي خو ماله داسې رد جواب په دې خفه یم. خیر دی بابا جی مه خفه کېږه. ښه بابا جی ګینې بیا زه خفه کېږه. نه خفه کېږم بچی خو ته مه خفه کېږه نیم باچا. داجي چې یو ته دې زړه کېږي تورې که شنې او که دواړه. صبر وکئ لا دومره خو مالدار شوي نه چې دوه قسمه چای بسکو. اوس خو لا هغه یو ټیم چیم په خطره کې شو. دا ولې داجي نوکري دې ماته نه شوه د متبر خان سره څه. ولې داجي تا نه هېر شو څه تا به وې که نه چې ملنګ ته یو در پورې سل ورته لري. خیر دی مه خفه کېږه الله پاک به د دې نه ښه نوکري راکړي. په خوله دې امین شه. وایي دا دې څه ووي نه دا دې ښه ووي. ولې مورې ته مانه په څه خفې. زه به تا نه ولې خفه کېږم تا څه کړي دي زړور خانه. هسې مورې ما وې که نه وایه خبره مه خوره مخله چای وڅښه او ته به څه کې. زه به ځانله بله پیالې راوړم چای هم شته او پیالې هم شته. نه نه دا ستا پیالې ده ما له بله راوړه. ګوره ټولې د دې کور پیالې دي او که نه څه روغې دي څه ماتې څه کچې دي څه غټې څه پکې نرۍ دي لکه زما په شان. نازو زړور خان ما ته خبره کوله. ښه تاسو خپلې خبرې کوئ زه ځانله پیالې راوړم. نه کینه نازو کینه خبره څه د پردې خبره نه ده. ښه زه وایه نو ما وی کنه مورې بابا مې زما غاړې پکې راشي بند کړی دی نه دې نه ټیکسي جوړ کړ او نه بل څه اسې تبو برباد کړ. ته خو د خپل بابا د خوی نه خبرې چا په پیسه څومره میندې هسې ما وی چې دا خبره ورته ته خپله ولې نه کوې. ښه دې وي مورې خو زه ترې نه یېرېږم. چې ته دې نه یېرېږې که نه نو دا خبر به ته زه وکړم. زه به ورته وایم چې بس که بابا جانه د دې ګاډي نه نور اچار مه اچوه دا خرڅ کړه لږې ډېرې پیسې ورسره نورې کړه او روله مې پې یو ښکلې سم نوې ګاډۍ والا بس. افرین خورې مې څومره خوږه خبره وکړه مورې د ګوړې نه م زیاته خوږه. ښه زړور خانه تا نوره څه خبره کوله. هسې مورې ما یو بله خبره م کوله خو ځه بیا به شي چېرته. بله خبره څه د کویدنې خو نه ده. ولې نه د کویدنې خبره ده ما وی که نه چې تاسو مالې په بوډاوالي باندې واده او کوژدن کوئ که نه نو د بچو مې به سالي. د بچو به دې سالي خو د بابا جانې په ځای به ته نیکه دا وایي بس.
او چې کله ناجوړه شي او ډاکټر لیبو زما ښه نو بیا نو هغه به راته وایي چې دا رینوسي دی نو زه به ورته وایم چې دا مې زوی دی پوه شوم در باندې ته داسې وکړه چې جینۍ ته خوښه کړه زه نازو به ورکره ورشم